علیکم ګرانه ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. په نننۍ ویډیو کې به ستاسو د پښتو لیکلو لپاره یو داسې ښایسته کیبورډ درلوښیم چې شاید تر اوسه پورې به ډېرو خلکو نه وي استعمال کړی. د دې کیبورډ نوم دی ایزي پښتو کیبورډ او تاسو یې کولی شئ په اسانۍ سره له پلی سټور نه راډاونلوډ کړئ. دا یې لومړۍ صفحه ده. په دې کې څلور ډېر مهم شیان دي. اول، په دې کې له الف نه تر یې پورې ټول حروف شامل دي. دوهم، موږ کولی شو د حروفو ترمنځ یې فاصله ور ډېره کړو. مثلا زه غواړم د ک او و ترمنځ فاصله ور ډېره کړم. تاسو وینئ ملګرو په دې کې څومره ښایسته لیکنه راځي په دې ځای کې. او دریم ملګرو، موږ کولی شو په دې کې په عکس باندې لیکنې هم وکړو. مثلا که چېرې موږ یو عکس جوړ کړی نو غواړو په هغه باندې لیکنه وکړو، په دې باندې موږ په عکس باندې موږ لیکنه کولی شو. او څلورم ملګرو، د دې صفحې ډېرې ښایسته دي. تاسو وینئ ملګرو په دې کې د افغانستان د بیرغ او د پاکستان د بیرغ سره نور هم ښایسته تاسو کولی شئ دا په خپل کیبورډ باندې ولګوئ. نو که چېرې ملګرو تاسو غواړئ چې په خپلو ملګرو ته پښتو ژبه باندې مسیجان وکړئ او په خپله ټولنیزو رسنیو باندې په پښتو ژبه لیکنې وکړئ، نو دا ستاسو لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی. دا وه زموږ ویډیو. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی.